بسم الله الرحمن الرحیم قدرمن دوستانو السلام علیکم ورحمت الله. نن زموږ ستاسو درس مایکروسافټ ایکسل پروګرام کې په ډاټا ټیب کې په فارکاست باندې ده. تیر ورځ خو موږ تاسو همدا ډول په واټ اپ انالایسیس باندې کار کړی او هغه کوم سناریو منیجر ګول سیک او ډاټا ټیبل ویلو. خو دا فارکاست موږ سره څه کار کوي؟ فارکاست خپل چې د لفظي معنی پیش بینی د وړاندوینه کول دا موږ سره په حسابونو کې وړاندوینه کوي. فرض کړه چې یو کار بو دلته به راشم زه ودرېږم او یو تاریخ به انسرټ کوم، کنټرول سیمی کولن سره زه نننی تاریخ انسرټ کوم او بیا دا راخلم او لاندې ډریګ کوم. صحیح دی؟ تر 23 تاریخه پورې له دې څخه دومره به بس دا به ټول سلیکټ کوم او د سلیکشن څخه وروسته به دا یو خانه یا دوه خانې به ښکته کوم او دلته به فرض کړه ورته ولیکم چې زمونږ ډیټ به ورته ولیکم ډیټ. دا په دې ډیټ باندې په دغه ډیټ باندې موږ څومره ریوینیو کړی، ریوینیو عاید موږ څومره کړی. صحیح ده؟ خو دا به ورته انتخاب کړو، یو خانسل ورته تش نه پرېږدو، دا به بیرته پورته کړم. فرض کړه په دې تاریخ باندې ما ریوینیو کړی 10,000 افغانۍ، په دې تاریخ باندې ما 25,000 افغانۍ ریوینیو کړی. تاسې ورته ګورئ ښه غوږ شئ. بیا مو 20,000 افغانۍ ریوینیو کړی او بیا مو همدا ډول 15,000 افغانۍ ریوینیو کړی، بیا مو فرض کړه 14,000 افغانۍ ریوینیو کړی او بیا مې 2,000 افغانۍ ریوینیو کړی. یعنې زموږ عاید مخ په ټیټېدو د ټیټېږي ورځ تر بلې. اوس غواړم زه معلوم کړم چې په دې ډیټ خو دومره ریوینیو ما وکړه که نه. دلته به ورته ولیکم چې فارکاست. تر دې ځایه خو ما خپله ولیکه. فرض کړه 4مې میاشت 18 تاریخ 2025 کاله پورې موږ دغه عاید کړی. اوس غواړم له دې نه وروسته دا کمې ورځې چې ما ته راځي زما بزنس به څومره عاید وکړي، دا به ګټه وکړي که تاوان وکړي. داسې یو وړاندوینه اکسل ته وایم چې ما ته ترسره کړئ. زه دا ټول سلیکټوم. صحیح ده؟ تر دې ځایه له دې څخه وروسته سمپل راځم فارکاست باندې کلیک کوم. چې کله مې په فارکاست باندې کلیک وکړه اول خو دا د لاین په شکل ماته وایي چې په اوله ورځ کې د فرض کړه په دې تاریخ کې ستا عاید 4 د 12. صحیح دی؟ 4 د 12 اول شروع دی، تا 10,000 افغانۍ عاید کړی دی او بیا چې دی مخ په ډاون راغلی، هر ورځ چې دی مخ په ډاون را روانې او په همدې شکل ګوره ستا عاید کم شوی دی. یعنې تر دې تاریخ یې رسولی، هر ورځ ستا عاید کم شوی دی. خو زه وایم یاره صحیح دی، تر دې خو زمونږ عاید کم شوی دی هره ورځ. ته ما ته داسې فارکاست وکړه چې دغه د 4مې میاشتې تر 23 تاریخه پورې به زمونږ څه وضعیت وي. 4مې میاشتې 23 تاریخه پورې ته ما ته یو فارکاست وکړه. صحیح ده؟ ګوري فارکاست چې راته وکړه د 4مې میاشتې تر 23 تاریخه پورې هم بزنس وضعیت به وایي خراب وي، مخ په ښکته به روان وي. خو زه ورته وایم یاره زه په دې پوه نه شوم، دغه چارټ شکل راته شو که نو دا ګوري دا اوس د چارټ شکل شو. کله چې کریټ کوم کریټ به کو چې صحیح پوه شي. ګوري ما کریټ که ګوري په دغه تاریخ باندې زما بزنس یا زما کاروبار 10,000 افغانۍ عاید درلوده. په دغه تاریخ باندې بیا وګوري دا عاید کم شوی دی، یعنې 25 د 10 او 20 ترمنځ راغلی او په دې تاریخ به خبره 20 ته رسېدلی. یعنې ورځ تر بلې هر ورځ چې تېر شوی، هر ورځ چې تېر شوی دا زموږ بزنس ډاون طرف ته روان ده. خو تر دې ځایه 4 د 12 پورې خو موږ دغه کار مخ ته وړی دی او اوس دا باقي ورځې چې فرض کړه موږ ته راځي نو اکسل موږ ته پیشبیني کوي چې په دې باقي ورځو کې چې ستا بزنس دی نو هغه 8,332 روپۍ به عاید وکړي په 4 د 18. همدا ډول په د 4مې په 19مې به دا 4,820 روپۍ ستا دغه بزنس ریوینیو یا انکم به ولري. همدا ډول د 4مې میاشتې په 20 تاریخ به 1,343 روپۍ دا ستا بزنس انکم به ولري او د 4مې میاشتې په 21 تاریخ به وایي ستا خبره خراب وي، ته به تاوان طرف ته روان وي، 2,150 روپۍ به ته تاوان کوې. همدا ډول لکه ګوري تر دې ځایه پورې دا خبره دا ګراف پورته ښیي، خو د دې تاریخ نه ښکته چې دی دا ګراف موږ ته لاندې ښیي. یعنې په دې ورځو کې نو ستا بزنس انکم په ځای به دا تاوان درته کوي. لکه دا انفارمیشن تا ته درکوي چې